كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة دیگه مسئله شروع ہے. شهر سورت کې مفسرینو په نسبت باندې دا څلور خبرې ضروری وي. یو ربط او تړون وړاندې سورت سره، دویم دا سورت مقصد داوا پیژندل، دریم د کلماتو تشریح او څلورم امتیاز. تیر درس کې ویل شو چې سورې فاتحه نه مخکې بل سورې شرط نشته، دیو جن اوله خبره دي کې نشي مراد کېدی شی ویلې شی ربط او تړون. اگر که بعضی مفسرینو سورې مدثر او سورې مزمل سره یو ربط او تعلق بیان کړو، خو هغه ډېر تکلف نه ډکو. داوا مقصد د صورت چا ویلو د الله بندگی او پای باندې د الله نه کومه غوښتل. دویم قول دا چې دا څومره حمدونه دي دا ټول الله له ثابت دي، سره د دین چې انسان به ټول کامله توجه الله راړي. او تیر درس کې دا ویل شو چې مقصد د صورت او داور صورت ځکه پیژندل پکار دي چې یو قرآن کریم کې تدبر او سوچ راځي. دویم دا مسلې اهمیت معلومیږي چې د ټولو مسایلو کې دا مسله ډیره مهمه ده. اگر که د انسان د تقریر او د الله د صورت او تقریر په مابین کې فرق وو، د انسان مقصد یو په دې منځ کې مثال هم ذکر کې او بل خارجي خبره راوړي، او قران کې اره خبره ده فائدې نه ډکوا. دریمه فائدہ علماء دا ذکر کړو و تیر درس کې چې خاص کر د جملو د آیتونو مابین کې تناسب او ربط ور باندې معلومیږي. د نورو سره بسم الله مسلوا چې ټول انبیاء ولدا ور کړي وو پوره لیکلي پکارو. سړي فائدې ذکر کړی شوی. یو فائدہ دا چې په حدیث نبی صلی الله علیه وسلم باندې عمل راځي چې ار نیک کار شروع کولو کو اول شروع کېدو کې اول بسم الله. اگر کا حدیث باندې سندن کلام مو، لیکن ابن کثیر وغیرہ مرتبه حسن کې ګرځولې وو. او بل فائدم دا ذکر کړی و چې دا کوم کار مو شروع کوو دا کار د نیکۍ دی، دا چرته بدی دی نه. دا فائدم تشریح شوی و چې الله مونږ کمزوري او صاحب د نمونه باندې مونږه برکت حاصلو، او کوم کمې زیتیز مونږ نه کیږي د عبارت کې الله تعالی بخنه مغړو بخنه هم کوي. نن مسله بدای بسم الله الرحمن الرحیم. اهل علم فرمایي چې انسان کوم کار کوي بس د اول کې بدالي وای کاغه لیکلی نو به وای چې بسم الله الرحمن الرحیم د الله په دې نوم باندې چې عام او خاص مهربان دې لیکل کوم. کله سړی شروع کوي نو هغه وای چې د الله په دې نوم باندې شروع کوم. کله سړی تلاوت کوي نو هغه وای د الله په دې نوم باندې تلاوت کوم. زګ تیر درس کې دا فائدہ ذکر کړی شوی و چې د بسم الله الرحمن الرحیم په ذکر کولو کې د قران په آیات باندې عمل لې. اقرأ بسم ربک، الله په دې نوم باندې لوستل کوا. نو کوم یو عمل چې ته کوي هغه عمل به دې ځای به ته مراد کی. کله کار شروع ده کاغه لیکل او کاغه تلاوت دی او کاغه حرکت دی. بیشون کې دی په اول کې لفظ د حرف درې با دی.
شیخ الاسلام ابن قیم لیکي دا باب الفار د استعانت ګویا کې معنا د دې آیات به دی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په کومک د نوم د الله شعام او خاص مهربان دې شروع کوم زه دیږي به مقصد رد الشرک فی الاستعانت ته دې څه مطلب مشرکین د مکی او د نور علی قواله بویری بسم الله والعزى مونږ چې دا کوم شروع کوو نو دا ثابت ده په نوم د لات باندې عزى باندې منات باندې او بل باندې الله تعالی مونږ ته سره تربیت وکړي چې اے خلق لات منات عزى چې دا څومره معبودان دي خلق د الله نه سوا جوړ کړی دي دا ټول پرې دی شروع شي کوي بس یو الله په نوم باندې بسم الله دویم قول علماء ذکر کړی چې دیږي کې دا باب برفار د الساق اهل علم دې باندې پیږي معنا د په وسوالي خپل ځان په وسکوم د الله تعالی دې مزیدارونو مون سره شغا رحمان دی او رحیم دی یا د پاره تبرک برکت ته د الله د نومونو په برکت باندې ودا کار شروع کوم هغه مزیدار نمونه شاه رحمان دی او هغه مزیدار نمونه شاه رحیم دی بیا مفسرین یو قانون ذکر کړي قران کریم کې مفسرینو په نظمانه دوه قسمه تفسیر کې دي شي یو دا چې دا یو تفسیر ته وګه دا هغه بل تفسیر زدي دې کې به یو اخر او اول به پرې دی دویم د تفسیر شي کې ډیر متعدد او ګڼ تفسیرونه وکړي شي لیکن د دوی خپل مابین کې تضاد نه یې به دا ټول مراد کړي شي ام د استعانت د پاره ام د الشاق د پاره ام د برکت د پاره خو لیکن آیه کې به یو خاص معنا اخلي چې د ترجیح به مراد کړي شي ځکه مفسرین ذکر کوي ودام د انسان کمال نه شي او آیات کې ډیر توجیهات کوي چې دې کې دا معنا پرتره دا معنا پرتره او دا پرتره عوام باندې مخاطبینو باندې بیا خبرت رہی شو اس کو معنا دلته مراد شو دا مراد شو کدا مراد شو کدا څنګه دلته کې دا درې واړه معناګانې مراد کړي نو مفسرین لګي چې امن فار د استعانت چې د الله په نوم باندې به شروع کیږي د بل اچا حق نشته چې دا په نوم باندې د شروع وشي تبرک حاصلې غني واجد الله په نامه بسم الله اینه ورسره به لفظ اسم راغلی دسی ونه ویل شي بالله الرحمن الرحیم والله باندې الله شعام او به حد مهربان همیشه مهربان دی شروع زماده یې لیکل زماده یک تلاوت زماده مفسرین ذکر کوي د الله ر تعظیم او اکرام د وجنه اسم ټکی راوړو شي هر کله د الله په دې نوم کې دومره زور او طاقت دین او سم خیر لشه الله کې و طاقت نه ضرور خامخا شته خامخا غبر دي مخلوق استعانت او دا کومک بم کوي به قران کې درې معناګانو باندې راځي کله معنا د عالم کله صفت او کله دواړه دي کې عام معنا مراد ده اسم نورو لفظ الله مفسرین ذکر کوي چې دا اسم ذاتی د رب العالمین دی مطلب د الله ډیر نمونه دي د دې لفظ نه را پدې خواش دا څومره نمونه د الله دا ټول اسماء صفاتې دي دیو جن عام علما د لیکي چې دې لفظ د الله اطلاق د الله نه سوا په بل چا باندې کیږي نه لکه څنګه چې د الله په ذات باندې د رحمان اطلاقي او دې اطلاق مفسرین لیکي د الله نه ثواب بل شان کیږي په صفت کې چې د رحمان اطلاق خاص الله پورې نو لفظ د الله خو خامخ الله پورې خاص دی ورسره ورشه الحمدلله رب العالمین چې دې سمانه او دې څه مقصد پرو دی اول د الله خاص نوم دی عام مفسرین معنا کې المعبود بحق حقدار د بندګۍ معبود برحق المستجمع لجميع صفات الكمال
څومره صفاتونه د کمال چې دی هغه ټول جمع کون کې الله پورا علم لري پورا قدرت لري پورا اختیار لري یو عالم دې باره کتاب لیکلی فتح الله تقریبا ډېری فائدې دې نوم به ذکر شوی دي چې دا فعل پکې دا او دا فعل پکې دا او دا خدا صرف دا علم برابر دا نور به جېتی دي دیو جن کلمه طیبه کې تخصیص دی لفظ راغی لا اله الا الله ورو سبرا شهیدی کلمه طیبه خپل شرایط او ارکان اجمالی دا معنی چې اول شرط په کلمه طیبه کې اهل علم فرمایي علم دی علم سوره محمد کې فعلم حدیث کې مرضی او هو يعلم دوی علماء ذکر کړي شړې بد الله سره مینه ساتي دریم یو سړیو په دې باندې یقین کوي څلورم صدق ظاهر او باطن برابر ول او پنځم اخلاص شپږم انقیاد وم قبولیت چې به بداشه منی او اتم کفر بالطاغوت دوی ارکان دي چې یو توحید دی او بل رسالت دی حقدار د بندګۍ د الله نه ثواب هیڅ نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی اخره رسول دی دا زکه دی لفظ الله کې ډیر زور انت کلمه طیبه کې دا مراد کړی شو به الرحمن الرحیم رحمان بارک علماء ذکر کړي معنا به حد مهربان او رحیم سمنا همیشه مهربان هغه ذات چې انعامات ورکړي مخلوق لره او هغه همیشه دې لکه غوګونه دا نعمت دې همیشه سترګې دې نعمت دې همیشه نور استعداد پر انسان کې دلته به زین له سوال ان شاء الله تعالی ویلي بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله ولی ذکر کړه اول کې تیر دشم دا ویل شي و چې دې کې اشاره و د انسان ضعف لا کمزورتیا لا انسان خو ډېر کمزور دی عاجز دی نو ار کله چې کمزور دی عاجز دی دلیل په دې باندې چې دا کمزور عاجز یو کار شروع کړي نو خامخا دی چانه به کومک اخلي به خو کومک اخلم دی یو قوي ذات نه واخلا هغه قوي ذات بني مگر واجب رب العالمین دشه به ونه ویل بسم الله الرحمن الرحیم نورس الحمدلله چې قولوا الحمدلله ځکه دې داوا دلایل نتیجه دعا او د دې درې ډلو اجمالی ذکر کول دا تیر در صفرون ټول ویل شي وو چې راهنما په کار دی او خاص کړي دوه جماعتون نزان ساتل چې يهود او نصارا دي مفسرین ذکر کوي وې دې کې اشاره ودیلا کچرته ویلې صراحتن شکر الحمدلله انسانانو او ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي دې به مقصد دا و چې مونږ به وایو او الله به نه وایي به او حالانکه الله ځان له محبت بیانې خپل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو ځان له ثنا ویل د الله سبحانه تعالی نه ویلي دیم دیږي اشاره دی لکه قول ذکر شو که ذکر نشي هر هغه انسان چې هغه صحیح فطرت والی قرطبی لیکلی فطرت څه معنی انسان الله اندامونه ورکړي دی برابر به کې الله استعداد مې خود لري د سترګو ځان لا د وګونو ځان لا د ژبې ځان لا او د لاسونو ځان لا د پښو به ځان لا د زړه به ځان لا نو ارکل چې صحیح فطرت والا په دې باندې اقرار کوي چې حمدنا الله لدینو کو قول وای کو نو وای نو خامخا باغله نسبت کیږي د حمد سوا دا غچانه شار خپل فطرت یې بدل کی پیدا کړي الله تربیت الله کړي استعداد به الله خود لري لیکن د دې ټول انعامات او باوجود الله نه شوي سوال چلړو کوي بل چاله به سجده وکي بل چاله به رحمت شوي فطرت د انسان بدل کی به الحمدلله مخي پرون درس کې ویل شو الرحمن الرحیم چې د الله صفات وو به حرم مهربان او همیشه مهربان حکم چې داغه د شان مناسب ځکه بعض مفسرین به دي چې خبره کوي هغه دا ودا دواړه صفاتونه دي اطلاق په الله باندې نشي کېږي چې چرته وشي نو رحمانیت او رحم دا معنا رحمیت د زړه نرمایشه
او الله خو نعوذ بالله من ذلک زړن لري. دوی د الله قیاس پر خپل زماني کوي چې موږ زړه لرو او دا نرميږي نو یې به جانب مقابل سره عاطفه وشي، دل سوزي چې ورته ویل شي. او الله خو دې شي نه پاک دی، به خو به الله کی جسمیت راشي او الله به مخلوقونه به محتاجي. جوابدار شي د الله صفات به موږ او تاسو منو شي کوم داغه د شان مناسب. قران کې بس الله خپل جواب کړی دی. فلا تضربوا لله الامثال، انسانانو الله لمی مثالونه پیش کوي، وليس كمثله شيء. هیڅ څوک د الله غو نه دی نه. دا خو جنجال او مشکل دی چې پیدا کیږي چې انسان د خپل صفاتو سره رب العالمین د صفاتو تشبیه ورکړي. د انسان په صفت کې به کده زړه مسله جوړیږي او کده دماغ مسله جوړیږي، کده لاس مسله جوړیږي، کده بل جوړیږي، ترکیب جوړیږي. اس الله کې میرا مسله جوړیږي نه منی به شکم داغه د شان مناسب. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه یو قانون ذکر کړي، لکه څنګه چې د الله ذات شته او تعالی د لند ایمان دې پیراوړي، د قشام د الله په صفاتونو باندې ایمان لري. سبنه چې د الله صفات زما غونډه دي. قران کې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې څومره نمونه او څومره صفاتونه د الله ذکر کړي شوی دي، ټول به منو داغه د شان برابر. به تور مثال د شپې په اخري شګره بر اسمان له الله را تک، یا په عرش باندې د الله برابرې دل، یا دوه د الله پوند د الله، لاس د الله، قهر د الله، غضب د الله. د شي بنو یې کشیر د الله په عرش باندې مونږ برابر کو نو به خود شو لګرا مونږ چې د اسمه باندې نشو، موږ د اسمه کې له احتیاج لرو نه الله به عرش نه محتاج. یا کوم مونږ الله لاله ثابت کونی به خو به ګوتم ثابت شي دي کې بره ګونم ثابت شو به وکم ثابت شو پوسټګم هم ثابت شي وختام هم ثابت شي نه. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل لې چې دا ټول صفاتونه د الله بمنی خو لیکن زمونږ د صفات غوندي بنی نه به سترګې دي شي او نه به لاسونه دي شي او نه به بل اندام. رحمانیت بند الله منی او رحمت بند الله منی. ورس الرحمن الرحیم کې براشي قران او سنت شکل انسان مطالعه کی تقریبا وشبه کارونه د وجن الله په انسان باندې رحم کوي. انت به ویلږي قران لناستا اطاعت الله اطاعت رسول، خاص کر د الله نو دعا وغوښتل، jihad کول فی سبیل الله، شهادت منځ کول، زکات ورکول، بل انسان منزل دعوت ول، بل انسان زکات له دعوت ول، امر بالمعروف و نهی عن المنکر، سجده کول رب العالمین الله، جڑا کول الله په دربار کې الله له جړل انسان بجاړي. خاص کر د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره محبت، د اسلام د شاعر او اکرام، د مور او پلار احترام، د الله په مخلوقاتو باندې شفقت او رحمت. د مازیګر مانځ نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صلو رکعات سنت، د مریض بوختنه، یا رمضان چې کوم د یو نوم مراد کړی شوی شهر الرحمه، د رحمت میش، هغه به الرحمن الرحیم کې به بیانېږي. لفظ الحمد مفسرین ذکر کړی دی تقریبا قران کې 3 کر دراغله دي، 3 عام معناګانو باندې استعمال شوی دی. یو دا چې الثناء علی الجمیل من جهه التعظیم، د رب العالمین کې صفاتونه او کې ثنا بیانول برابر خبره ده کړي الله تعالی نعمت کړي او کینی کړي. دغه امام جرجانی دا تعریف کړی دی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله بدایع او تفسیر کې معنا کوي وي اخبار عن محاسن المحمود مع اجلاله، د الله تعالی کې څخه سنمونه خلق له وړاندې کول، کې څخه سنمونه خلق له پیش کول، لیکن د دې اخبار سره به سره د الله سره مینه لري، د الله تعظیم بم کوي. بلیو تعریف علماء ذکر کړی دی چې الاعتراف للمحمود بصفات الکمال. حمد دا معنا څومره صفاتونه د کمال چې انسان به دا ټول الله له ثابتې. ارده کمال صفات ګوره بسې ګرځا
دام الله را ثابت کړه بلم ثابت کو دا بلم دای سره په الله باندې به ثنا موي صفاتونه به هم کوي د شی ونی ویل شي الشکر لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مفسرین بری کې به یو نقطه بیانې دی وجه دا ده شکر به هغه مقام کې راشي چې کله الله تعالی نعمت کړي او مونږ وایو کله الله مونږ باندې نعمت کړي او کني کړي بس هغه الحمدلله ثابت دي دې تعمیم دوجه تعبیر وکي الحمدلله نور علم الله لري چې الله تعالی رسول انتخاب کوي پر خودو د دې لفظ به ډېر فضایل مشتري تقریبا عام مفسرین ذکر کوي چې 50 احادیث د باره کې راغلي دي اجمالی بعض فضایل ترغیبا عمر رضی الله عنه ورس ملګرو سره وینا شو دی ویلي چې الله تعالی موږ له خودل کړی دی سبحان الله لا اله الا الله الله اکبر تسبیح سره ویل شي تکبیر سره ویل شي او تحلیل سره ویل شي سبحان الله رحمن سمره د نقصان صفاتونه چې دی او ټول الله نه منفي دي الله اکبر سمره چې کبریا او د لوی صفاتونه چې دی او ټول الله له ثابت دي لا اله الا الله نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله نه لیکن د الحمدلله به څه مقصد دی دې مطلب باندې موږ پویګو علي شبي ورته ویل ابن کثیر ته نقل کړی دا د شی کلمه را چې الله ځان له انتخاب کړی دا کلمتون د یو کلمه را چې رب العالمین ځان له انتخاب کړه عبد الله ابن عباس وی الحمدلله سمنا کلمته کل شاکرین د هر شکر گزار کلمه وس هغه الحمدلله ورو سره شکر ویل شي سلام څومره استعدادونه او څومره نعمتونه چې الله درکړي دي بس هغه ځای کې مصرف کړي چې هغه الله درنه غواړي وا په کومه طریقه یو دا چې انسان به ثنا دې مشکور دې الله بیانې چې دې الله مو سره ډېر احسان کړی دی توجه دویم د دې نعمت نسبت بل الله لکه چې دام الله را کړی دی دریم دا په خلاف باندې انسان د استعمالي نه بل دغه عبادت لبزان ودري او بل لا شپ کمزې کې هغه ورته امر کړی چې دې نعمت شکریا ته وکانو اوس اما قضې کې به کوي دې چې مینه کې چې هغه غواړي یو ځای ته کوي به بل ځای هغه استعمال یو ځای ته به غواړي بل ځای مفسرین ذکر کوي آدم علیه السلام شکل الله پیدا کی روح به کې ورواچو یو دم پرنجته وشنو ویل الحمدلله رب العالمین ورته وی چې الله دې بتا باندې رحم وکي نو بابا دا کلمه استعمال کړي الحمدلله ابن عباس سے فرمایي چې درې شین دا الحمدلله جوړ دی یو د الله د وحدانیت نه دویم د الله د اولوہیت نه دریم د الله تعالی د انعاماتو د شکرینا کله چې انسان د شه عقیده ولري چې حقدار د بندګۍ هم دا یو الله دی کله چې انسان د شه عقیده ولري چې معبود هم دا یو الله دی کله چې انسان د شه عقیده ولري چې دا څومره انعامات کړي په مونږ باندې ټول لایق د شکر هم دا یو الله دی د درې وړ شي چې راجمه کې بزیر ویل شي الحمدلله د سیم به ونه ویل سبحان الله مفسرین دی وجه بیان یو وجه دا چې سبحان الله دا معنا ده الله کې د نقصان صفات نشته صرف نه پراله دی صفات او کله چې انسان الحمدلله وایي نو معنا دا د کمال صفاتونه په الله کې ټول موجود دي خپل به دا د نقصان صفاتونه د الله نه لاړل ختم شولاغه دیو جن حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سبحان الله ودا شي نیمه تلډه کوي او الحمدلله پورا تل بیډه کوي نیمه یو هغه به پورا دا به ځان له تحقیق دی چې کله تل د نیکي په آی دنیا کې ورمانه ډک شي هغه به درند شي نو کې انسان وګواړي چې زما د تل د نیکي الله درند کې دا به کله درندېږي چې دا و کار انسان وکي اجمالی ځان صلاحیت ساتل پکاره ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سبحان الله باندې نیمه تل رااله الحمدلله باندې پورا
تل د نیکه به اخر درندېږي پس په کوم کار باندې د ټولو نه اساسي اولنې سبب چې هغه التوحید د الله یواله توحید دا معنا څومره اقسام د بندګۍ چې دا ټول د رب العالمین پورې خاص دي جب باندې د الله نه ثواب الچرا مدد شوی حرام رکوع سجده کول د الله نه ثواب الچرا حرام په دې اسمه کمای د الله نه ثواب الچرا قانون منل حرام زړی کې اوسره مینه ساتل پنه د معبود باندې اغرب الچا سره حرام شواد الله نه د شاخده شکل انسان ولري بزدل ویل شي توحید دی عقیده به ډیر فائدې دي لوی فائدہ به دا چې تل د نیکی انسان لپاره درندېږي دا هغه وخت کې معلومات کیږي چې کله الله مخ سره به ولاړی دویم ابو بکر رضی الله عنه فرمایي حق کلمه ویل کلمه حق روایتو کې مرাজি حق بیانې اگر کاغه تاریخ ولې نه انه الحق التوبه بیانې کې دا خبره چې حق څو معناګانو باندې قران کې راغلي یو انسان کې به استعداد کله پیدا شي چې دا به حق وینا بیان کی سلوي وجنه یو عالم لیکل کړي چې خلک د حق مسلې نه ورسېږي ابو بکر سے فرمایي حق مسله ته شي کوو بیانوي نتیجه پیدا شي چې په ورځ قیامت بل الله ستاد تل د نیکی درنده کی دریم ابن کثیر د سوره حدید روایت په تشریح کې او به اتباع سنت د محمد صلی الله علیه وسلم مطابقداري د رسول الله تابعداري حتی که انسان چرتا سپلی استعمالي پای کې د نبی تابعداري مراد کی یا وخت برابرې دی ګمنځواله کوي جامه اچوي په دې ټولو کې د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري شو شو د دې انسان تر دنه کې بل الله درنده کی څلورم دا معنی بیزیا کار کې ځان نه بندول به بيدې کارونه کی او دا لکه است اخلاق یو رکنم دی ځکه دا ویل شي وو چې انسان کله به کې است اخلاق ولا ځان جوړي او کله کې است اخلاق ولا جوړيږي بیزیا کار کې سړی ځان بند کی هیڅ پیدا بګینی او ته پایګه خپل ځان باندې کی د دې لپاره ودولس ارکان عالم ذکر کړی دي یو دا چې ځان کې په تواضع او عاجزي پیدا کی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ یو انسان عاجزی نه کوي مگر دا انسان رب العالمین پورته کوي او چتای به رسول الله عاجزی د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث معلومیږي چې دا سره کوم عاجزی و الله په وړاندې د ملګرو په وړاندې کلمه کې خوراک کې څخه کې بل چې انسان کې کله حیا راشي حیا به انسان کې بدیره شي انسان غایتونه او حدیث وګوري چې په باب د حیا کې راغلي دي خاص کر احسان ځان کې پیدا کړي د الله نو دعا وغواړي دریم کې څه اخلاق هغه وخت انسان کې پیدا کیږي چې کله پاغه کې صدقي صدق څه معنی ظاهر او باطن برابر اول زړه وینا برابر اول کوم خبره چې په ژبه باندې وایي زړه کې هم د شاقده به لري څلورم رافت سفیان ثوری ورس ملګرو مابین کې نو سم ملګرو ویلې ممان الرافا دې څه مقصد دی هغه ویل مونږ خو نه پوهیږو یا با محمد اسمی کونیه ده سفیان ثوری ابو محمد وی اشدت وقتها د سختۍ په وخت کې چې انسان سختی کوي او د نرمۍ په وخت کې چې انسان نرمي کوي بجلی ویل شرافت خاص کر د صبر ماده سره الله سره ځان کې پیدا کی د رحمت ماده پیدا کی د اسلام د شاعر او د تعلیماتو کوشش کوي چې ځان کې راولي د مسلمانانو مشرانو اکرام ولري بدګمانه نه ځانو ساتي حسد نه ځانو ساتي دروغ نه ځانو ساتي او پاغي کې بے پیدي کار کې سړی ځان بند کی بل سبب چې د انسان د اتر د نیکی اور معنی د درندګي او به ذکر الله عز وجل
د الله تعالی په یادول باندې څنګه الله یادای عقیده بریدای چې الله یک یو دی څوک د الله سره په هیڅ شي کې شریک نشته ذکر قرآن موضوع ده دویم په دې ذکر کې ور محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي دریم اخلاص مسله ځان کې پیدا کړي الله لپاره کار چې بني چیرې پلاني د لپاره حکم د دې لپاره حکم او د هغه لپاره او خاص کر شي احسان او اخلاص په انسان کې الله بیا تعالی د نه کې درنده کی شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی طریقۃ الهجرتین کې هر خشي صفته دې نسبت شکل انسان الله له کې بس دی ویل شحمت هغه ویل بس د کمال صفاتونه ګورنو خو صفاتونه ګور واغله منسوبه وا یو صحابي را اسود پنامه ویل یا رسول الله زه شکل د جاهلیت په وخت کې نو ما بشیرونه کې د حمدونه زیات ویلې بار بار مشرکین هم الله منو خو لیکن شریکان منل نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې یار چې صاحب رب دې هغه ګوره په دې حمل باندې ډېر زیات خوشاليږي حمد وی تاسو وایي مسلم کې روایت هم دی ليس شيء احب اليه نشتري چې شی شاغله د حمد ډیر محترمه په نسبت سره الله تعالی د دې وجنه خو الله په دې حمد باندې وعده جنت هم کړی چې انسانانو تاسو له جنت درکوما سورې مومنون کې براشي ی وشکارونه باندې الله ان ته جنت فیصله کوي وشکار باندې یو په دې وشکارونه کې رحمت مسله ده ی وشکارونه اجمالی دا معنی قران کې الله فرمایي قد افلح المؤمنون ایمان مزان کې راولي صحیح دویم آلته الله تعالی فرمایي چې ګورمانځه کې بزان لا عاجزی راولي خشوع دریم دې نور سبه وایي چې انسان باندې خپل فرش حفاظت وکړي څلورم دا معنی د فائدې مجلس ته انسان اعراض وکړي پنځم دا مانت لحاظ وګي شپږم د وادي اوم د مانځه حفاظت اتم امام ترمذی او امام بیهقی فرمایي خیر بخل کول ورکی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو خپل راغی وی تاسو له اطلاع درکم په هغه شامنه چا په دې ټولو کې غوري صحابه غلی شو به ویلې اخر ویلې هغه انسان چې هغه د خیر تمکیږي او د شر نه خلق په امن کې یاد ساتي د چې انسان د جنت والا د خیر والا دی نام حدیث کې راځي امام تبری رانه خلق کړي دی چې انسان د خپل شکل د شي جوړ کړي سړی د وګوري صلی الله راځي اذا رؤ ذکر الله زګد نبی صلی الله علیه وسلم سنت ځانه برابر کړي لري لسمه اهل علم فرمایي د مسلمانانو مابین کې جدایي او سړی رانه ولي تفریق من راولي یو لسمه اهل علم فرمایي چې خاص کر پاک انسانانو باندې بدنامه نه لګي پاک انسانان انبیاء دي نور سبه صحابه آیات به دلیل په دې معنی چې روافض شیعاګان هغه به الله اهل جنتونه ګرځي وجدا وا چې د محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرو باندې هغه اعتراضونه لري صحابه باندې نو کله چې انسان د رسول الله احادیث وګوري چې پاک انسان باندې به تهمت نه لګي به به جنت ته داخل شي داخلك اهل او لایق د جنت نه دي ځکه ایت صحابه سره دښمنی لري دولسمه اهل علم فرمایي عمر الله تعالی دراز درکې او دا ټول د قران او سنت تعلیم لاندې د رسم حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دی خو الله جنت پیدا کړو دی اهل پیدا کړي دی خو جهنم پیدا کړو دی اهل ویس پروا مې نشه بده کې نور صحابه ویل څنګه سره معلوم کې چې دا جنتی له کدا جهنمی نو کو دنیا کې دې شکارونه کول چې سړی په جنت لرسیږي ته جنتی او کده نه کول ګوره به جهنمی سوال سم ابن کثیر احادیث نقل کړي مشکلات چې درمانه رااله صبر وکړي نعمتونه چې کله الله درکړي دی د شکر وکړي نو یا ساته تبه جنتی په دسم حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قران کې الله فرمایي د خلق بزرګونو کې اسلامي نه پیدا شي صرف د الله د رضا لپاره ابن حجر اسقلانی ویلي کې د الله لپاره مين سره ویل شي
کڅ شي هغه سړی درکې زیاتیږي نه او قدر نه کمیږي نه کوم معیاري شي هغه الله دی. شپاړسم علم فرمایي چې انسان نه غونډه خوشاله ولسم هغه بادشاہ چې دروغ نه وي پر خپل بادشاہي کې. اتلسم هغه انسان چې هغه پاک دامني. نسم علماء دا خبره ذکر کړې ده چې انسان لا اهل عیال الله ور کړی لري دا د حلال رزق کوشش کوي حرام ول الله سره وړاندې کوي. شلم امام ترمذی لیکي چې انسان په معاملې کې نرمي کوي. د عبد الله ابن مسعود هغه قول ذکر کړی دی. یوشتم پای کې حمد ځکه حدیث مسلم کې راځي چې هیڅ شی په نسبت سره حمد لا الله لپاره محترم او محبوب نه دی. حدیث کې مدار چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اول هغه انسانان چې جنت ته دعوت کوي یا با خلک چې په دنیا کې حمدونه ویلي الحمدلله حمد ویلي نو د انسانان به الله د جنت لور داخل کی. ابن ماجه کې روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان ویلي الحمدلله کوم نعمت چې ورکړي د دینه به الله افضل نعمت وسنور ورکړي. قران کې الله فرمایي خاص کر سورہ ابراهيم کې اے انسانانو کزما د دې انعاماتو شکریا موکړه زبې زیات کوم کوم نه ګورز ما عذاب ډېر سخت دی غیر مم کوم. بلې روایت کې راځي افضل ذکر لا اله الا الله په دې ټول ذکرونو کې بهترین ذکر شری هغه لا اله الا الله دی. او افضل الشکر الحمدلله بهترین شکر شری هغه ګور الحمدلله دی. بهترین د الله د انعاماتو حق شور باندې پوره کیږي نو هغه الحمدلله. کله راځي چې افضل الدعاء الحمدلله. اے انسانانو په دې ټولو دعاګانو کې بهترین دعا چې هغه الحمدلله ده. حاصل بدای چې مؤمن به په هر حالت کې الحمدلله وایي حتی که دا روح ولې نه وشي. قرطبی لیکلی د سورې بنی اسرائیل د آیات په تشریح کې وکانه عبدا شکورا نوح علیه السلام د الله بندو شکر گزارا. خوراک بینه کوم مگر د الله حمد به ویلې اسکاک بینه کوم مگر د الله حمد به ویلې جامع بینه غسل مگر د الله حمد به ویلې. الله توصیف موکو هر حال کې الحمدلله 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 لا ویلا. حدیث کې راځي سل کړه چې انسان په صحیح توجه باندې الحمدلله وایي د سیده لکه سل اسونه چې سره د الله په لاره کې صدقه کی. اسمه اسانه عبادت دی. بعض اهل علم فرمایي کله نعمت په مقابل کې دی ویل الحمدلله الله لس نه کې درکې که بغیر د نعمت نه ویل نو الله بشل نه کې تعالی درکې ویل اوس په کار دی کنه بار بار دې تلقین او بل چلے دی خودل. انسان چې د خوب نه راوچتيږي الحمدلله د قضا حاجت نشکل راوځي الحمدلله د ډوړې نشکل فارغيږي الحمدلله. هر حالات کې شریز موسو ذهن سازي کړی دا. قتاده رضی الله عنه فرمایي شروع د مخلوق الله په الحمدلله کړي. سورہ انعام کې اختتام هم کړي په الحمدلله باندې. سورہ زمر کې برائش شروع په الحمدلله اختتام په الحمدلله. ابن زید په نامه باندې عالم دی وکړه چې یو مجلس کې ډېر انسانان ناس دي یو ملګری ویل شي الحمدلله دې ټول ملګرو حاجت بل الله پوره کی. تم زور دې بده کی. فضیل ابن عیاض فرمایي کله چې انسان باندې الله یو نعمت وکړي او دا دې په مقابل کې الحمدلله ویلې نتیجه به دی چې ایسه الله ورته نعمت زیات کی. د زیاتوالي مسله د صورت په اول کې ویل الحمدلله انسانانو وایي څومره صفاتونه د کمال شي دا ټول خاص الله لره دي. دغه د لفظ ډېر غټ کمال دی ډېر پورا معنا په دې کې پرته ده. د دې حمد ډېر اقسام دي بعض اجمالی ځان سره ساتل پکار دي. یو لویل شي حمد قولی. قولی حمد سمانا وحمد اللسان وثناؤه على الحق په دې شبه باندې یو د قشان ثنا د رب العالمین ویل په هغه ذات باندې چې هغه حق دی په هغه طریقه باندې چې هغه خپل ځان له خپل ویل ده.
کومه طریقه چې الله ځان له ثابته کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم ورته تشریح کړی دا ته چې وې په ماغه طریقه باندې ورته الله حمد ادا کې قول حمد بیر مخ چې څومره مناقب څومره فضایل ذکر شو په دې ټول کې به تعالی الله پورا برخه به درکړي او خاص کر دانی بیا په دې شبه باندې ان شاء الله به کم تشریح کړی دی فعلی حمد دی ویل شي الاتيان بالاعمال البدنيه انسان راتګو کی په بدني عمل باندې او خاص کر مقصد پای کې د الله د رضا طلبي ابتغاء وجه الله ان د شي کارونه ستاره د بدن نه صادر شي شپای کې د الله تعالی کرام را شل کرو کو صاحب د مغنی او د قشام منهاج القاصدین هغه دا خبره ذکر کړی دا چې انسان کله رکوع کوي او کله سجده کوي نو دا د حالات دي چې ډیر انتهایی د عاجزۍ حالات دي د الله په وړاندې د شکارونه چې تا وکړه بس تا د الله فعلی حمد ادا کی خو مقصد بری فعلی حمد کې صرف او صرف د الله رضای شر الله څنګه راضي کوم څنګه الله رضا ورنږدې کوم په کومه طریقه باندې هغه خوشاله کوم دریم قسم حمد د مفسرین ذکر کوي چې ویل شي حمد حالی سمانا هغه په دې طریقه باندې کېږي چې انسان د روح او زړه برابر کړي دې خبره لا چې د څومره د کمال صفت دی هغه الله له ثابت دی لکه دې ټول مخلوق پیدا کول دې ټول مخلوق له رزق تنظیم د شي عقیده چې تا د زړه او د روح برابر کړله یا سانتا د الله حالی حمد ویلي او انسان باید د شي عقیده ضرور ولري د شي بنوي چې مال ورکول ولا هغه فلان دی اولاد ورکول ولا هغه فلان دی عزت ورکول ولا هغه فلان دی نه عقیده زړه روح ټول به برابرای په دې خبر باندې شي دي ټول ورکون کې ذات څوک دی یو رب العالمین دی لغوی حمد به دی ویل شي مفسرین ذکر کوي بس الله کې څه صفاتونه هو الثناء بالجمیل عرفی دی ویل شي استای دی بدن نه شهرکتونه صادر شي شي کې د الله اکرام معلومیږي لکه حج کې مطاف کې خاص کر عرفات کې صفا مروه کې دنیا کې دعوت پنیت باندې ګرځیدل د دشمن په مقابل کې سنگر نیول دا حرکتونه شستانه صادر شي نو تا د الله حمد ویل عرفي ځکه د اعمال درنه صادر شو چې د الله اکرام په ثابت شو د الله عزت په ثابت شو اې دې الحمدلله به ډېری فائدې دي اس یوسف دې بیان وته په دینت باندې چې انسان ترغیب او تشویق دې ټوکړې دې جملې لړای شي یو دا الحمد من اعلى مقامات الايمان په ایمان کې هغه اوچت مقاماتو کې لوی مقام دار چې انسان به خپل خپل باندې او یو د ژوند وایي چې الحمدلله اوچت کړی دې ایمان دی ونی ولا اوچت سیټ او منصب د ایمان لور ورسېدي دویمه فائدہ علماء ذکر کړی دا وبالحمد د دې حمد د وجنه د الله مینه انسان لرا ګرځي دا خور سره غواړو کنه چې د الله مینه موږ لرا وګرځيږي هر سره دا غواړي نارینم دا غواړي زنانم دا غواړي عربیم غواړي عجمیم غواړي عالمیم غواړي امیم غواړي چې د الله مینه څنګه ځان لرا وګرځو ورسره وراشي يحبونهم دا آیت په تشریح چې انسان وګړي زړه الله مینه ځان لرا تا حکم نو په سمانه را تا ویږي د ټولو ناولنې سبب اهل علم ذکر کړي دی لپاره حمد الحمدلله دویم چې کله انسان قران لکینی عبد الله بن مسعود بزکه ویلي قران لکین اصل دا د الله تعالی د مینې معیاري شی دی هر سړي سره ځین کې دا سوالي چې دې لوی الله په ما سره مینه یو کبنی خپل مینه قران سره ګورنو لکه تاسو دا مینه سار وخت راتل او قران لکه نسل بغیر د دنیوي څخه غرض ول لالچنه دلیل په دې خبر باندې چې دې هر ملګری سره د رب العالمین مینه محبت دي د عطار الله یو جاریه وینځوا اې چې شپې کله تهجد کول به په دعا کې ویل شي الله
زما یو مشکل لې ز تعالی وسیله کوم هغه مینا چې ته ما سره لري د دې وجنه ازما مشکل حل کا اتا سه ورته ویل دا تاسو وایي د شي وای الله زما مشکل حل کا په سبب د هغه مینه باندې چې کومه ما تاسو سره دا اجاریه وینځ ډېر وکړ وینځوا اغي ویلې ګوره کله الله مینه ما سره نه وي زید شپې تهجد نه راوچته ولم دا خو چې د شپې تهجد راوچته کړم دلیل له بده باندې چې الله ما سره مینه ده نو کله چې انسان قران لکین وي دا دلیل له بده خبره باندې چې دی الله دې انسان سره مینه ده دلیل له بده چې تاسو ټول سره الله تعالی مینه ده او الله دې موږ سره مینه وکي بل لا شکل انسان د الله ذکر کوي ذکر کې بهترین ذکر مونږ ویل حمد خاص کر انسان د الله د نمونه سره ځان عادت دي خپل زړه ابن قیم فرمایي د الله د احکاماتو په وړاندې دی مجرم او قیدی ونی وتړي چې جوړ د امیر او هغه به دامنی بغاوت بنه کې ان شاء الله یو خبر وو کې او ته به کوي بل د الله د نیکانو بندگانو سره کې نسل ور سره شولي الله تعالی ویل شي سلیریش تفسیر عالم کړي الا ان اولیاء الله ولی الله دا معنا ولی الله دا معنا دی ویل شي دیلا بهترین تفسیر الله قران کې خپل کړی دی الذين امنوا وكانوا يتقون اغه انسانان چې عقیده د توحید الله او عمل د نبی رسول سنت برابر همیشه سلیریش غنټي د قران او سنت تابع انسان خاص کر الله له سړی وخت ورکی لکه امام بخاری ادب المفرد کې روایت د عائشه راوړلې چې کله کله نبی صلی الله علیه وسلم اطلاع د شروعتو مقصد به د نبی په دې کې صرف او صرف د الله رضا او د الله مینه ځان لراړول انت به د الله ذکر کو قران کې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري الله ذکر کړی دا ابو ادریس خولانی فرمایي د دمشق علاقې لاړم یو ځوان د قران درس او تدریس کوو وختنه مې د خلکو نو کړی چې دا څه دی دا معاذ ابن جبل یو خواله عالم ما ورته ویلې چې الله حضرت سره لپاره می تاسو سره مینه دی هغه چې الله د الله لپاره ما وی چې او د الله لپاره به ویلې د الله لپاره ما وی چې او دریم کرتی ویلې د الله لپاره ما وی چې او هغه ویلې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلی الله تعالی فرمایي چې کوم سړی د الله رب بنده سره د الله د رضا لپاره مینه کوي دی انسان وېزما مینه ځان له واجب کړه د الله لپاره دی بل سره ناس ولاړه الحب لله والبغض فی الله دشمنیم د الله لپاره جوړند الله لپاره ورسره سورې انفال کې به راشي صحابه چې د الله لپاره دشمنی څنګه کړي عمر رضی الله عنه خپل ماما باندې ورو دانګل بدر کې ابوبکر صاحب د خپل بچی بسی کشو کې مصعب ابن عمر ویلو هغه انصاری صحابي له ابو عزیزه بارکه ورور وکړه کې وتاړه مور ډېر مالدار ده ډېر مال بدر کې هغه ورته ویل چې ورته مې مور ځنه ویځي د مور ځم خو لیکن رښتیا اسلام وزته مراد ده نو د الله لپاره دیو بل سره مینه محبت د ټول نعمتونو نسبت الله لکول امانت لحاظ د وادي پابندي دروغ نه ځان ساتل یو پای کې حمد دی یو سړی شو واړي چې د الله مینه ځان لرا تاو کوم نو بس حمدونه وایا کنه ذکر کوا الحمدلله الحمدلله بار بار درې مې फायदा یو عالم دا ذکر کړي الحمدلله کله چې انسان د الله حمد وایي په دې باندې هغه نعمتونه چې دنه ورک شوی دي بیرته پیدا کیږي او کوم نعمتونه چې د سره اوس موجوده دي هغه ور باندې الله ساتي نشي دایما څه مطلب دوه قسم نعمتونه دي یو دا چې انسان باندې فلحال موجود دویم د انسان نو ورک شوی دي اهل علم فرمایي چې الحمدلله ویا کوم چې ورګ دی هغه به الله फायदा کوي کوم چې موجود دی هغه به الله مس دایمو ساتي نورک نعمت پیدا کېدل موجوده نعمت چې هغه دایمه هونه شي همیشه پاتې کېدل دا چې د الحمد په واسطه باندې کې نو آیا دا لوی نعمت دی او کنه دی ډیر انتهایی لوی نعمت دی بلو फायदा علماء دا ذکر کړی دی حمد د وجنه د انسان له الله غونډی تو پای دنیا کې پیدا کیږي جنت له داخل شي معنا اشیر رضی الله عنه ویلو
ورسه قران کې براشي دمرو کې ارزنانه وای الله جوړ کا ساس رمال ربیتن یو کور اطلب الجار قبل الدار د کور اړول نمخ کې اول د گونډي طرف وکا گونډي څوک دی اس یو ویلی الله ځان سره مال کور جوړ کا معنا چې گاوند می ته شي گاونډي می ته شي نو ګویا کې دلیل په دې باندې چې انسان الحمدلله وې دې بلوې فائدہ دی چې موږ په پای دنیا کې د الله گاونډي نو جنت له الله را داخل کی د انبیاء گاونډي هم بولتا بلو نشه مزیدار فائدہ ده وبه غفران الذنوب کله چې انسان الحمدلله وې دې انسان ټول ګناهونه بل الله معاف کی قرطبی لیکلی دي بخنه د ګناه چې کیږي په دې معنی چې انسان وې استغفر الله جب معنی وې الله ما معاف کا ستانه بخنه غواړم زړه کې پیمانته حاصل کی زید ګناه نه به هجرت وکړي دې جن به شي دا ګناه هم پرې دی خالص الله تعالی رضا لپاره کچیر د الله حق دې تلف کړي دا بل الله لور تسلیم کی ابن قیم فرمایي د سره سره د ګناه په zarar باندې ګور عالم امي د مثال جواب الکافی کې هغه ذکر کړی دی یو سړی بد نظری استعمال کړه صرف د یو بد نظری باندې د پرېړه کې سل مرزون الله پیدا کړي سل وش ګورانو من قریب ډېر بدا انسان توبه وباسي د مخلوق حقیقت تلف کړي نو مخلوق به اغلب د خپل حق ور تسلیم کی که موجود او که موجود نه بیا به صدقه کی ثواب اغلورو بکی د غرغرینه به مخ کی او انسان به ځان په نیکی کې شمالي یو په پای کې حمد مو حمد شری ویلی څومره ګناهونه شری کړي هغه ټول بل الله پر خپل فضل او کرم سره تعالی معاف کی به غفران الذنوب اهل علم فرمایي چې الحمدلله ویرو باندې د انسان ګناهونه الله معاف کوي بلونه شاو مزیدار فائدہ ده انسان چې کله الحمدلله وایي په ورځ قیامت به الله د حامدونو په صف کې راجمع کی هغه کان بیاري شهدا دي صالحین دي صدیقین دي رښتینی انسانانو او نشه مزیدار فائدہ خو دام ده چې حمد یو سړی وایي نو د انسان رب العالمین د غیبت نور باندې بچ غیبت نه او څومره سخت ګناه راغله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وکله چې بار معراج له ختم څو قوم اولید شي د شینو کان ودا قلعي او پای باندې د خپل مخونه وغیرہ د تراشل ما پښتنه وکړه چې د انسانان څوک دي یوه دا غي انسانان چې غیبت کړي په دنیا کې د خلکو عزتونه برباد کړي دي صحابه ویل یا رسول الله کې صفات بچا کې موجوده مې مچا کې موجوده د قلت دی ویل شي غیبت چې نه موجود به خو بهتاني عبد الله ابن عمر یو مجلس کې ناسو د حجاج ابن یوسف بدی شاه بیان کړه ندی وخت کې ابن عمر شبیر وی کا حجاج د مجلس کې ناسو نو تعالی خبره کولې شو نه ودا د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې من غیبت شمارلو نو کله چې ته ویل الحمدلله مفسرین ذکر کوي وی یو فائدہ دی الحمدلله چې الله به دې غلط الفاظ غیبت النبت الله بچو ساتي نو چې سره په دې باندې بچ پاتې کیږي خو به دې ویل پکار دي نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي به قوت البدن کله چې الحمدلله انسان وې دې انسان دا بدن بل اور باندې مضبوط کی هغه به خپل واقع ذکر کوي ویزه شکله خاص کر سار او مقام داس کارونه کوم د شی له کزمار بدن چې بالکل ماتي عادتونه شاخصتي وزن سره برابر کړو جوړ کړو یو فائدې علماء د ذکر کړی دا افضل حمد شری وې دا ډیر بهتر دی په نسبت سره دی چې وسړي حصہ غلام د الله په لار کې آزاد کی غلام څوک آزادولې شي چې ورته وسکی د الله د رضا لپاره دی پیدا کېدلم ګران دي حمد وای ان شاء الله پم دی یو ټکړه باندې تعالی دمر اجر درکې لګ ډیر غلامان چې تعالی الله لپاره آزاد کړي به هر غلام داغه هر اندام په مقابل کې بل الله ستان د امونه د جانم د اور نه بچي اهل علم فرمایي وکله چې انسان حمد وای
د دې لوی فائدہ ولې مسله بدای شي انسان به همیشه اطمینان کی د الله د قضا او د الله د فیصله له او کله چې انسان د خپل ژبه او سره د الحمدلله سره عیار نه کینو بیا د الله په فیصلو باندې همیشه د اعتراضونه لري چې دا کار ولې وکي ما باندې مرز راوستو دا کار ولې وکي چې ما باندې دا مشکلات راوستو زماره بچي مړ کې ملګری مې مړ کې دا یو کو هغه وکړو نو حاصل لا د حمد په ویلو باندې انسان د الله تقدیر تسلیميږي ورسره براشي به تقدیر معنا او دای اقسام او دای فائدې چا په دې کې اوله خبره کړې ده عبد الله بن عمر چې په خلکو باندې ردونه کړې دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه په خپل فتاوا کې او خپل نور کتابونو کې د تفسیری بحث لیکلی چې بده څومره ډلې دي او کومې ډلې دي چې په وخت کې دا پیدا شو او مقصد یې خلکو سو نو معنا پرې باندې انسان ایمان په تقدیر مضبوطیږي یو فائدې عالم دا ذکر کړی کله چې انسان الحمدلله وې به د الله د اعتراض نه بچی په الله باندې د اعتراض به نه کوي ځکه هر حال کې ته وایو الحمدلله او دا معترضین په الله باندې د انسان ایمان به تخریبي بربادي لوی ناشنا او مزیدار فائدہ دا ده الحمد من صفات النبي صلی الله علیه وسلم حمد وایا تبه د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري ځکه هغه به حمدونه ویلي او د رسول الله تابعداري چې انسانو کې نو کمال دا کنه وایا الحمدلله بار بار وایا زه لوز دا سوال راځي چې الحمدلله الله ویلي دي خډیر فضایل و ډېر فائدې وي دا اخر کله په انسان کې موجودیږي نو حمد د استعداد هم کې کله پیدا شي درې شي ځان سره یاد ساته یو دا چې دا څومره انعامات را درکړي دي نو تعرف ته به پیژنې چې من آتاک دا تعالی شا درکړل دا نعمت مال چا راکې دویم دا معنا چې ته براشي کېږي په کار باندې چې کوم الله درکړي لري دریم دا نه فرمانی بنه کوي څه مطلب حقدار د حمد په پیژنې یو راضی کېږي داغه پر حمد باندې دعا اعتراض په هغه باندې نه کوي درې دا درې شیونه چې راجم شي د لوري شرایط الحمد خپل حمد جوړ شو خپل تا کې اهلیت دې راغی چې بس حمد والا شوي به یو فرق علماء ذکر کړی دی چې حمد او شکر دا یو شی دی کدا جدا دي څو کوئی د دواړه یو دي ظاهر دا چې کې فرق شته شکر خاص دی او حمد عام دی شکر کې نعمت الله ضروری دی خامخا الله به تابع نعمت کړي او حمد ک الله نعمت کړي او کني کړي اهل الموحدی الحمدلله یوسف دې ذکر کړی دي یو فائدہ دا چې دا حمد دا ګورا د ایمان والو په صفاتو کې الله را ذکر کړی دي ایمان والو قران شکل انسان مطالعه کې شیخ دې باره کې کتاب لیکلی دی الموسوعه القرآنیه 15 جلد قرآنی ذخیره آی کې دا خبر ذکر کړي چې تا حمد ویلي نو تا د ایماندارو صفت په ځان کې پیدا کې دی باندې خوشاله شې زمو مؤمن شوم څومره دا کمال دی سورې بنی اسرائیل کې الله تعالی مسله بیان ته تشریح کړی دا دویم سورې یونس لسم نمبر آیات الله تعالی فرمایي چې د جنت والا صفت هغه الحمدلله ویل دي ای به ویل الحمدلله ټول صفاتونه د کمال دي چې موږ داخل ورو دي ځای شرط داغه فضل او رحم موږ باندې نو اي موږ دلته داخلي دي شو نشو داخلي دي بل لا شکل انسانان درې قبرون نه راوځنو په دې وخت به وایي الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لره دي دا حالت هم الله ذکر کی نبی زين له سوال راځي ولې د شنو ویل لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله رب العالمين لا اله الا الله به ویلې ورو مفسرین ذکر کوي چې لا اله الا الله کې شرک توحید دی او الحمدلله کې توحید دی لیکن د ایسر سنور کمالات موجود شوي دي دې کمالات د وجنه د انتخاب کو به د علماء په سلام لله الحمد ویل الحمدلله ویلي وجرا چې دې مقام کې حمد الله ډېر مهم شی دی مقصودی دی دا الله خاص صفت دی الحمدلله
هر فرد افراد دي حمدونو خاص الله له ثابت دي الحمدلله ماهیت درې حمدونه الله له ثابت دي اسمه د الله حمد مابین کې فرق دار چې دغه ماهیت شرعي او زمنګ نه دغه حمد دیونه ویل جرم دی او کوزمون وشو کوونه شو څه مسله بنئ نو معنا دې ټول آیتونه بدای بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله تو صفاتنا کمال خاص الله لري رب العالمین هغه الله چې تربیت کوونکی دی مخلوقات لري الرحمن الرحیم مع مهربان او خاص مهربان دی مالک یوم الدین اختیارمند او ورځ د جزا دی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا بندگی کو الله او د بل چانه کو خاص تا کو مغواړو د بل چانه نه اهدنا الصراط المستقيم وخام لني غلارا صراط الذين لاردا كسانوا انعمت عليهم شتاب نعمت کړي دي غیر المغضوب عليهم غضب نه دي شوی په ایبان ولا ضالين او نه خلق گمراهان و امين باندې باندې ان شاء الله اکتفاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم بارك رحم کرمك الله سي حامدين من جوړک فهم القرآن الله مولا نصیبک دې مرګ رسول شری حاجت الله خپل دربار نه پورک خپل حفظ زمان کې الله داخله واله څومره دینی مراکز الله راوي حفاظت وک مسلمانانو باندې الله اتحاد اتفاق نصیبک مجاهدین الله کومک او نصرت وک نصر الله ذلیل او برباد ک وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد کمان ځټه مينو په کار دا شي ان شاء الله سلو رکعات مزو شي حدیث کې راځي به د ټول ورځې سیموري رب العالمین په خپل اخلي مخکې به درس عادت هم داو ان شاء الله وخت به داخلي سلو رکعات مز کول په کار دي سبب ان شاء الله د ګټ مسله خیره حالي هغه لپاره کله پوښتنه بیا سره ملګرو برابر کړی دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا زموږ ولست ستر انعام د ژوند